له انګریز څخه د افغانستان د استقلال 115مه کلیزه مو مبارک شه. د دغه سترې بریا د لمانځلو په موخه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو دغه ورځ په ډیر جشن او جذبې سره ولمانځله چې د افغانستان مشرانو، سیاستدانو، لوبغاړو، هنرمندانو، سندرغاړو او ځوانانو خپل غیور افغان ملت ته د دغه سترې بریا مبارکي ورکړه. او د افغانستان اسلامي امارت هم پرون په ټول هیواد کې د دې سترې بریا د جشن د لمانځلو لپاره عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د افغانستان په شمول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانان راټول شوي وو او له انګریز څخه د غازي امان الله خان د دې سترې بریا او د ازادي ورځ ولمانځله. همداسې د هیواد وتلي سندرغاړي خاپري نغمې هم په امریکا کې د دې ورځې په مناسبت کنسرت جوړ کړی دی چې پکې د سندرغاړي نغمې ترڅنګ نورو سندرغاړو هم ګډون کړی وو او د افغانستان له مختلفو ښارونو څخه ورته افغانان را دعوت شوي وو. سندرغاړي نغمه له څو ورځو راهیسې د دغه کنسرت په چارو باندې بوخته وه او تقریبا له 1 میاشتې راهیسې امریکا میشتو افغانانو ته دعوت ورکول تر څو په دغه خوشحالي او دغه کنسرت کې له خاپري نغمې سره ګډون وکړي.